29 کلنه مشهوره افغان سندرغاړې دنیا غزل وایي چې 3 کاله وړاندې په افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت راغی او هغه ورځ یادوي نو وایي چې زما په وجود باندې ویښته پاڅېږي. هغه یو داسې پیښه وه چې زموږ په مزغو کې ناسته ده او نه مو هېرېږي. وایي چې زه یو مشهوره سندرغاړی وم، ما تجربه کړه چې زه څنګه له اسمانه ځمکې ته راوغورځېدم. دنیا غزل مشهوره سندرغاړی چې نن سبا د پاکستان په اسلام آباد کې ژوند کوي، هغه وایي چې دلته په اسلام آباد کې ما ته ژوند ډیر سخت دی، ډیرو مشکلاتو سره مخ یم او که د بل هیواد غوښتنه مې ومنل شي نو دریغ نه کوم چې زه بل هیواد ته لاړه شم. هغې دا هم ویلي دي که د طالبانو حکومت له منځه ځي نو لومړیتوب به زما افغانستان وي. هغې خپل یو نوي انټرویو کې ویلي دي چې زه دومره مصروف وم، په ما باندې دومره ګڼه ګوڼه وه چې ما ته به نوبت نه رارسېدو. وایي چې ژوند مې ډیر زیات مصروف و، کوم ټلویزیون چې هم په افغانستان کې وو دغه ټول به ما سره رابطې کولې، هر یو به غوښتل چې زه هغه دپاره پروګرام وکړم، کنسرټ ورته ووایم او په لکونو زرګونو ډالر به مې د میاشتې ګټل. خو اوس دغه هر څه په پاکستان کې نشته او وایي چې زه ډېره زیاته ځورېږم، ما کله کله ژړلي هم دي او ځینې وخت مې د ځان وژنې هڅه هم کړې ده چې خپل ځان ووژنم او د خپل ژوند خاتمه وکړم. هغه وایي چې په اسلام آباد کې هم زما ژوند سخت دی ځکه چې د کډوالۍ زندګي ده او د کډوالۍ زندګي تیرول دا یو لوی عذاب دی. خو کوشش کوي چې په بهر ملکونو کې یو ملک ته قبولي ومنل شي. نو وایي چې بیا یوه شپه هم په پاکستان کې نه کوم، دې ځای نه وځم او بل ملک ته ځان ایستل غواړم. د دنیا غزل دا تازه ترین انټرویو چې وایس اف امریکا سره یې کړې وه تاسو سره مو شریکه کړه. ضرور در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.